بسم الله الرحمن الرحیم. ما سره څه ټکي نشته، الفاظ نشته چې زه د عظیم ګل د عظیمې لور له په کومو الفاظو کې خراج تحسین پیش کړم. دې پیغلې دې غیرتمنې جنۍ دې موږ خپل حق په خپله په زور ګټلی دی او موږ ته یو لار ښودې ده، موږ ته یې رڼا راکړه او زموږ د غلطې فیصلې له لکه د دیوال ودرېده. حیران خو زه په دې خبره یم چې غلطۍ دې زموږ ځوانانو کې، غلط کارونه دې زموږ ځوانانو کې او سزا دې بیا مظلومو ښځو له میلاویږي، د کور زنانو له میلاویږي. دا کم غیرت دی او دا کم پښتو ده. زه بله خبر به دا کوم چې عظیم ګل د حجرې نه زموږ د ځای نه سرتور سر تللی و. دله به مونږ پوره عزت ورکوو او دی به په دې کلي کې په دې حجرو کې په جومات کې سرتور سر هېڅ چرې نه ګرځي. یو بل پور زموږ د ګران زلمي زرکجان د مور دی، هغه پلونه په دې ټول کلي دی او دغه حق د کلي طرف نه زه ادا کوم. پاتې شوه د کلي خبره. زموږ د کلي د تعلیم د رڼا ضرورت دی او زه دا اعلان کوم مونږ به دې کلي کې د زنانو یو سکول جوړو او زموږ دا دوه بچی دا تعلیم یافته بچی دی به دا رڼا خورئ په ټول کلي کې په ټوله علاقه کې او مونږ څومره مشران چې وو مونږ به ټول د هغوی په امداد کې هغوی په خدمت کې به حاضر ولاړ یو. ته ورشه چې زه امید لرم چې ته به زموږ د نانواتې قبلې که څه ویل غواړې ته هم د کلي په مخ کې د جرګې له ووایه. ما ستاسو دا ننواتې ومنله. زه خپل پور عظیم ګل ته بخم. د عظیم ګل لور زما لور ده او زما د لور د لوپټې حق ما سره رسی. زه د زرکجان مجرم یم. ما په ده غلط ګمان کړی دی، تکلیف مې ورکړی دی او دې دپاره زه هرې سزا ته تیار یم. ډېره مننه ملک صاحب. ما او زما مور د الله د رضا دپاره هر څه بخلي دي او په دې خبره د الله شکر ادا کوو چې موږ په خپل فرض کې هېڅ کوتاهي نه ده کړې. ملک صاحب او دې ټولو مشرانو ډېره مننه چې موږ ته مو دونه درناوی راکړو. وروڼو زه خو دې جرګې ته یو مجرم راغلی وم خو تاسو ما له دومره عزت راکړ چې زما د سر پټکې هم په ما دروند لګي. عظیم ګلاب زما شاب راشي راشي درته ولاړ اوسئ. مبارک شي. ټول ته مبارک شي. مبارک شي. زرکجانه راپاسه راپاسه ته ولاړ وځه. زرکجان مبارک